د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات خبري سرویس ته نن سه شنبه د قوزیت لندې 28 د ډسمبر میاشتې 12 منټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته زه سره مسایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. تخار پرستا ولسوالۍ کې سل کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د بغلان د شورابک دودکش اهنداري او خرداري له قانونو هر ورځ 100 ټن اسکاره استخراجېږي. او په غزا کې د شهیدانو وژل شوي شمیره 20,000 تنو ته رسیدلې ده. وسم بشپړ خبرونه. د بغلان د شورابک دودکش اهنداري او خرداري له قانون هر ورځ 100 ټن اسکاره استخراجېږي. په بغلان کې د شمال د ډبرو اسکارو تصدیق مسؤلین وایي چې هر ورځ 100 ټن ډبرو اسکاره د بغلان نوي کشف شوي کان د شورابک دودکش اهنداري او خرداري له قانون څخه په فني توګه لزګونه رسمي انجنیرانو او لزګونه نور اجرانو کارکونکو لوري استخراجېږي. د شمال ډبرو اسکارو تصدیق رئیس مولوي عبد الله حامد وایي هر ورځ د شورابک له نوي کشف شوي کان څخه 40 ټن اسکاره د دودکش له کان څخه هم 40 ټن اسکاره او د اهنداري خرداري له کان څخه 60 ټن اسکاره استخراجېږي. د یادو درې واړو قانونو ورځنی استخراج 100 ټنو ته رسیږي. حامد ویل په کرکر شورابک دودکش او اهنداري خرداري د شپږ څلوېښت انجنیرانو او کارکونکو دغه راز 115 اجرانو په ګډون 530 مقلوي کسان په دې قانون کې په کار بوخت دي. مسؤلین وايي په شورابک کان کې هم تر مخکې وخت وس د استخراج کچه لوړ شوی او دغه راز په کارکر کان کې د واګونونو لپاره نوې خطونه جوړ شوي سو استخراج په فني معیاري او اساسي ډول ترسره شي. تخار پرستا ولسوالۍ کې سل کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د تخار د کلیو بیارغونې پر اختیار ریاست دغه ولایت پرستا ولسوالۍ کې د 200,000 افغانۍ په لګښت د څښاک اوبو د یوې شبکې د جوړولو خبر ورکوي. د یاد ریاست ویلي یاد شبکه د نظام مؤسسې په مالي ملاتړ د رستا ولسوالۍ په دشت باغ کلي کې د 200,000 افغانۍ په لګښت جوړېږي چې پکې 2500 متر اوږدواله پایپ غځول، د چینی جوړښت، د 100 متره مکعب په وړتیا اوبو زیرمه جوړول او د شپږ دیرش نل لیګو نښلول شامل دي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې دغه شبکې په بشپړېدو سره به 100 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. هیرت نه وي چې په دغه پروژه کې د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. درنو اوریدونکو اوس هم یو بهرنی خبر. په غزا کې د شهیدانو وژل شوي شمیره 20,000 تنو ته رسیدلې. په ځینې معتبرو نړیوالو رسنیو کې د خپاره شوي وروستیو شمیرو له مخې د 13 اکتوبر میاشتې له 9 منټې راهیسې تر دا مهاله په غزې، اسرائیل او لبنان په جنوب شاوخوا کې 20,000 تنه شهیدان شوي او وژل شوي، شاوخوا 15 تنه نور ټپیان شوي دي. تر ټولو زیات تلفات فلسطیني ګالیلي او تر اوسه 18,200 تنه شهیدان شوي، شاوخوا 9,000 نور ټپیان او تر میلیون پورته بې ځایه شوي او دا مهال په بندغالو، روغتونونو او د ملګرو ملتونو ښوونځیو او نور ودانیو کې شپې ورځې تېروي. د دې تر اسرائیل لوري ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی، خو پوځ یې دقیق نه اعلانوي او په لبنان کې د حزب الله ډلې یو شمېر کسان هم په وژل شوي ټپیانو کې شامل دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت له اعلامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.